علیہ السلام فرمائی چاچی د یو گاک سره اقاله وکړه رب العالمین نبی علیہ السلام فرمائی اقال الله عصرته یوم القیامه رب العالمین وی چې دا دکاندار زما مخې لراشي د ما ته پیشي او زما مخې لراشي زبدی دکاندار توام چې تا د یو گاک سره اقاله کړي و تاله یو خپېمان راغلیو تا ور سره خیر خواهی کړي و نن تمال ستومان راللی نن بزتا سره اقاله وکما دا ټول گناهونه د دل تفرید او داغي په بدله کې مې دل جنت درکو ز جنت علیہ السلام فرمای چاچی د یو گاک سره اقاله وکړه رب العالمین نبی علیہ السلام فرمای اقال الله عصرته یوم القیامه رب العالمین وی چې دا دکاندار زما مخې لراشي د ما ته پیشي او زما مخې لراشي زبدی دکاندار توام چې تا د یو گاک سره اقاله کړي و تاله یو خپېمان راغلیو تا ور سره خیر خواهی کړي و نن تمال ستومان راللی نن بزتا سره اقاله وکما دا ټول گناهونه د دل تفرید او داغي په بدله کې مې دل جنت علیہ السلام فرمای چاچی د یو گاک سره اقاله وکړه رب العالمین نبی علیہ السلام فرمای اقال الله عصرته یوم القیامه رب العالمین وی چې دا دکاندار زما مخې لراشي د ما ته پیشي او زما مخې لراشي زبدی دکاندار توام چې تا د یو گاک سره اقاله کړي و تاله یو خپېمان راغلیو تا ور سره خیر خواهی کړي و نن تمال ستومان راللی نن بزتا سره اقاله وکما دا ټول گناهونه د دل تفرید او داغي په بدله کې مې دل جنت درکو ز جنت علیہ السلام فرمای چاچی د یو گاک سره اقاله وکړه رب العالمین نبی علیہ السلام فرمای اقال الله عصرته یوم القیامه رب العالمین وی چې دا دکاندار زما مخې لراشي د ما ته پیشي او زما مخې لراشي زبدی دکاندار توام چې تا د یو گاک سره اقاله کړي و تاله یو خپېمان راغلیو تا ور سره خیر خواهی کړي و نن تمال ستومان راللی نن بزتا سره اقاله وکما دا ټول گناهونه د دل تفرید او داغي په بدله کې مې دل جنت درکو ز جنت علیہ السلام فرمای چاچی د یو گاک سره اقاله وکړه رب العالمین نبی علیہ السلام فرمای اقال الله عصرته یوم القیامه رب العالمین وی چې دا دکاندار زما مخې لراشي د ما ته پیشي او زما مخې لراشي زبدی دکاندار توام چې تا د یو گاک سره اقاله کړي و تاله یو خپېمان راغلیو تا ور سره خیر خواهی